زندان لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. لوړ دنګ اتل نن ټوله ورځ د زندان په خونه کې په ولاړه تېره کړه. نن د هغه خیالات او احساسات سخت پارېدلي وو، ځکه خو یې د شپې تورې او ویرونکې تیارې ته د انتظار شیبې شمېرلې. له زندانه د باندې نړۍ هم له اتل سره سیالي کوله. سخت طوفان او تیاره خوره شوه. باد، باران، سیلی دا ټول سره غاړه غړۍ ورغلي وو. تا به ویل اوس به یوه توره او بدرنګه بلا د شپې ګېډه وڅیري، د وریځو له منځه به یوه تیره کریکه وکړي او نړۍ به د خپل هوس تر کومې تیره کړي. د اسمان غړمبار او کله کله به د یو نیم تندر لوېدو کړنګ د زندان پلن او پیړ دیوالونه هم سره ولړزول. عجیبه حالات وو. که د اتل پر ځای بل څوک وای نو لا وختي به یې زړه چاودېدلی وو. هغه لا همغسې په خپلو توپاني خیالونو کې ورک وو چې توندې سیلۍ د باران څو څاڅکي په مخ ور وویشتل. اتل خپلې ګوتې په مخ تېرې کړې او د باران څاڅکي ترې ځمکې ته وڅنډل. بیا یې خپلو اوږدو ګوتو او لاسونو ته پام شو. دا همغه ګوتې او لاسونه وو چې دی په خپله معمولي کړنه د زندان تیارو ته سپارلی وو او نن خو یې لا د عمري بند سزا هم پرې خېژولې وه. هغه ته اوس هم خپل لاسونه په وینو سره ښکارېدل. هغه څوک چې ده وژلی وو لا یې هم سترګو سترګو ته کېده. یو سوړ اسویلی یې وکړ او بیا یې غونې زیږ زیږ شول. له زنداني کېدو وروسته یې بخت له اتل سره یوازې دومره مهرباني کړې وه چې د مرګ له سزا بچ او په عمري بند محکوم شو. خو هغه هم خپله پریکړه کړې وه او اوس مهال یې یوازې د خپلې پریکړې په اړه له زړه سره کرله وریبل. هغه غوښتل چې په هر ډول وي باید له زندانه وتښتي. خپل ځان ورته لا هم بې ګناه ښکارېده، ځکه خو د ازادۍ په لټه کې وو. اتل قسم کړی وو له هغو خلکو به کسات اخلي چې دی د تباهۍ کندې ته رسولی وو. په همدې چورتونو کې هغه صحنه هم تر ذهنه تېره شوه چې له خپلې غریبې کورنۍ سره له بېوزلۍ ډک ژوند درلود او د کلي بدماش خان یې د پلار له وژلو وروسته هم مخه نه پرېښوده. یوه ورځ چې دی د پټي له کاره راستون شو نو هغه یې لاره ونیوه. پر دوی د اړولي سود پیسې یې ترې وغوښتې. دوی په خپله له لوږې مړه کېدل نو خان ته به یې څه ورکړي وای؟ له معمولي تکرار وروسته چې خان په څپېړه وواهه نو اتل هم حوصله له لاسه ورکړې وه او بیا چې خان تر څو له بډې چاړه ورپسې راویستله نو دی یې سترګې نیغې راوویستلې. اتل اوس د خپلو قوي مټو له برکته د کلي د بدماش خان کار تمام کړی وو. خو کلیوالو یې هم زیاتی ورسره وکړ. پولیس یې پرې راخبر کړل او په څارنوالۍ کې د خان د وژلو ګواهي هم ورباندې تېره کړه. اتل دا هر څه د ځان د خلاصون لپاره کړي وو، خو د ده غږ به چا اورېدلی وو؟ همدا د ده بېکسي وه چې د عمري بند په سزا محکوم وګرځول شو. خو ده هم کلک هوډ کړی وو چې له هغو ټولو کسانو به خپل غچ اخلي او مالګه به یې ورپخوله کوي چې له لاسه یې دی د تباهۍ کندې ته غورځېدلی وو. اوس مهال د هغه په ذهن کې همدې یوې څپې شور او توپان راپورته کړی وو چې څنګه له زندانه پښې سپکې کړي. خو کومې پایلې ته هم نه و رسېدلی. له ډېرې غوسې دیوال په سوک وواهه. غوټۍ غوټۍ وینه له ګرېدلې پوستکې راووته. ناڅاپه یو کړنګ شو. اسمان لا هم غړمبېده. چېرته لرې اسماني ټکه پرېوته او رڼا یې د ده سترګې هم وبرېښولې. هغه له ډېرې مودې راهیسې د زندان په دغه توره خونه کې د رڼا څرک نه و لیدلی، خو د برېښنا یو پړکې سترګې د سیمټي دیوال په یوه درس کې وګنډلې. په ډېره بیړه یې ځان ور ورساوه او د پښو په سر ورته کېناست. درزېدلي ځای ته یې ښه غور وکړ. د سیمټو پلستر ترې ډډ شوی و. ساګانې بې واره شوې. اخی دا خو یې بلکل پلستر راختلی ده. تیږه یې هم همداسې وه لکه چا چې مازې سوری پرې بند کړی وي او نور یې غم هم ورسره نه وي. اتل له درزېدلي ځای یوه تیږه راوویسته، خو له ګوتو یې هم پوستکی واوښت. سختې خولې پرې راماتې وې. بیا یې هم د تیږې په راښکلو هڅه کوله. آخر دې کار هم سور ونه نیوه. یو ځل بیا د برېښنا پړک شو، خو دا ځل اتل هغه غټه تیږه بې ځایه کړې وه. یو نری تونل ښکاره شو. د اتل هیڅ باور نه راته چې ګواکې د تېښتې لارې پیدا کړې ده. خپلې خولې یې پاکې کړې. ناڅاپه یې په یو کاغذ سترګې ولګېدې. په ویره ویره کاغذ تر کړکۍ یووړ
د برنډې په سر کې یو ګروپ روښانه وو. په ډېرې سختۍ یې د کاغذ یوه برخه ولوسته چې پکې لیکلي وو: زه له دغې لارې تښتم. له ما وروسته چې دا کاغذ د هر چا ګوتو ته ورغی، زما د خوشبختۍ دعا دې راته کوي. ناڅاپه یې د چا د پښو کړپا واورېده، لکه چې د زندان ساتونکی به و. اتل زر د هغه دروند کاڼي مخې ته ودرېد څو د تېښتې په تور ګیر نشي. خو هغه چې هر څوک و، نیغ د اتل تر کوټې تیر شو. اتل یوه اوږده ساه واخیسته، بیا په تونل کې خپل سر وننیسته او ورو ورو په څخېدو شو. اوف خدایا، دا تونل څنګه تنګ دی؟ بیخي یو انسان په څخېدو هم نشي پکې تېرېدلی. تونل له خټو ډک و او شنو اوبړیو یې هم ناولې بوی کاوه. بله دا چې تونل په ډېرې سختۍ ځمکه کې کیندل شوی و. د ځینو تیرو کاڼو سرونه هم راوتلي وو او کله کله به یې د اتل دومره خوږ کړ چې وینې به تر روانې کړې. خو اتل یې په درد ځکه نه پوهېده چې اوس مهال د خیال ټولې لوړې ژورې یوازې د تېښتې په مدار راڅرخېدلې. هغه هم دا یو فکر درلود چې نن یې د تېښتې ورځ ده، د تېښتې. اتل سر تر پایه په خټو ککړ و. تونل هم ډېر اوږد غځېدلی و، هېڅ پای یې نه درلود او شیبه په شیبه یې د خوارکي ساه ورلنډوله. خدای خبر د اتل له بدنه به څومره وینه تللې وه چې نور بېسېکه شو. یوه شیبه یې حرکت وځنډاوه. بیرته د ستنېدلو لارې هم نه وه، ځکه دا داسې تونل و چې یوازې وړاندې تګ پکې شونی و. اتل ډېره لاره وهلې وه، اوس بیرته په شا هم نشو راستنېدلی. یوه شیبه خو بیخي نا امیده شو. له ویرې مزغو کار ور پرېښود، حوصله یې وکړه او یو ځل بیا د تونل په کږلیچونو کې د خپل هدف په تلاش وڅخېده. له یو څو کږلیچونو وروسته ناڅاپه رڼا شوه. اتل د خپلې ازادۍ په فکر کې له ځانه ورک و. زړه یې په زوره زوره درزا کوله او هغه شیبې شمارلې چې اتل د زندان له قیده آزادې نړۍ ته ګام ترې ایښود. مزل لا پاتې و، خو اتل غوښتل چې د سترګو په رپ کې دا لار هم ووهي. د تونل تورې تیارې د هغه نظر کمزوری کړی و، ځکه یې له رڼا سترګې نه شوی غړولی. خو ناڅاپه د اتل سر له یوه کلک شي سره ولګېده. حواسو یې کار پرېښود او بېهوشه یې سر په ځمکه کېښود. یوه شیبه وروسته یې چې سترګې وغړېدې، نو یوه تیره کړکۍ له ستونې ووته. د تونل په پای کې د اوسپنې یوه مضبوطه کټاره لګېدلې او تر څنګ یې د یو مړي تش کالبوت او هډوکي پراته وو. چاته به مړ لالا یادېږي، چاته به مړ لالا یادېږي، څوک له ژوندي لالي نه لرې تللي دینه. د ماشومتوب ژوندونه راشه، د ماشومتوب ژوندونه راشه، د پیغلتوب اواز مې دار ته خېژوینه. د پښتنې پیغلې ښایست وي، د پښتنې پیغلې ښایست وي، د زړه غمونه په خندا کې تېروینه. لالیه څه ګټه دې وکړه، لالیه څه ګټه دې وکړه، د لښکر مخکې مخکې تلې کونډه دې کړمه. ستا د ځوانۍ دوران به تیر شي، ستا د ځوانۍ دوران به تیر شي، په تلو راتلو کې به مې هیر شي ستا یادونه. زړه مې پاچا عقل وزیر دی، زړه مې پاچا عقل وزیر دی، قسمت فقیر دی، در په در مې ګرځوینه. له بې خوبۍ مې سترګې سرې دي، له بې خوبۍ مې سترګې سرې دي، د لالي غم مې ټوله شپه وژړوینه. لالیه چیرته یې دفن کړې، لالیه چیرته یې دفن کړې، په کوم نختر به دې جنډې ولګومه.